بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبسندنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم چې د نبی رسول الله روایت نقل کوي. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الزمان قد استدار كهيئته. هو یقینا زمانه قد استدار معنا وګرځیدله که هیئته پشان د خپل هیئت، یعنی معنی دا ده چې مشرکانو مخکې په دې کې ډېر ورانه کړي نو بیرته خپل حالات ته وګرځیده. یوم خلق الله السماوات والارض، په ورځ باندې چې الله تعالی پیدا کړي و اسمانونه او ځمکه. وی اسنتو 12 شهرا، کال چې 12 میاشتې من اربعه حرم، په دې کې 4 میاشتې د عزت، 3 متوالیات 3 میاشتې پر لپسې دي د عزت. 4 میاشتې دي چې د الله عزت ورکړی دی او د عزت منسوخ نه دی ان تر قیامت به. 3 میاشتې د عزت په دې کې پر لپسې دي. ذوالقعده د دې غټ اختر د میاشتې نه مخکې میاشت، او ذوالحجه د غټ اختر میاشت، والمحرم د عاشوري میاشت، ورجب مدر او رجب مدر د دې نسبت مضر قبیله ته کیږي، ځکه په ټولو عربو کې د مدر قبیله هغه به د دې میاشتې ډېر احترام کوي. دا رجب کومه میاشت ده؟ الذي بین جمادى و شعبان، هغه چې کوم په مابین د جمادی ثانی او د شعبان ترمنځ ده. نبی صلی الله علیه وسلم به او فرمایل وای ایو شهر هذا، دا کومه میاشت ده؟ قلنا من ویل الله ورسوله عالم، الله ورسول پویږي. فسکت نبی علیہ السلام چپ شه حتی ظننا، تر دې چې زمونږ دا ګمان شه انه سيسميه بغیر اسمه، چې کېدې شي نبی علیہ السلام د میاشتې له بل نوم ورکړي. موږ ته نومونه معلومو خو موږ غلی شو، موږ ویل چې الله ورسول پویږي. نبی علیہ السلام غلی شه، موږ ویل کېدې شي د له بل نوم ورکړي. قال ویل الیس ذا الحجه، دا ذو الحجه میاشت نه ده؟ قلنا مغویل بلا ولنا. قال فایو بلد هذا، دا کم خار ده؟ قلنا مغویل الله ورسول عالم، الله ورسول پویږي. فسکت غلش حتی ظننا، تر دې چې زمون ګمان راغی نو سيسمي بغیر اسمه، چې نبی رسول الله بدل غني بل نوم دی. قال وی فرمایل الیس البلدة، اين ده مکه؟ قلنا مغویل بلا ولنا. قال وی فرمایل فایو یوم هذا، دا کوم ورځ ده؟ قلنا مغویل الله ورسول عالم، الله ورسول پویږي. فسکت نبی رسول الله غلش حتی ظننا، تر دې چې زمون دا ګمان شنه نو سيسمي بغیر اسمه، چې نبی صلی الله علیه وسلم با دی ورځ له بل نوم دی. قال وی فرمایل الیس یوم النهر، ایدا د غټ اختر ورځ نه ده؟ قلنا مغویل بلا ولنا. قال وی فرمایل فإن دماءكم واموالكم، د دې ټکی لپاره امام نووي رحم الله دا حدیث په دې باب کې راوړی، مناسبت د حدیث دې ټکی کې د باب سره. وای فإن دماءكم واموالكم، یقینا استاسو وینې او استاسو مالونه، او اعراضکم استاسو عزتون، علیکم حرام، پتا سو باندې حرام دي. که حرمت یومکم هذا، لکه حرمت استاسو ردی ورځې، فی بلدکم هذا، په دې ښار کې، فی شهرکم هذا، په دې میاشت، لکه څنګه چې په دې ښار کې تاسو په دې میاشت کې او په دې ورځ باندې عزتمن استئ، او یو بل باندې ستاسو عزت لوټ کول حرام دي، مال غسل حرام دي، وینه توی کول حرام دي. د قشانتي په ارزه کې په مسلمان باندې دا حرام دي. وستلقون ربکم، او زرد چې تاسو به مخامخ شئ د خپل رب سره. فیسألکم عن اعمالکم، الله تعالی به تاسو نه د عملونو ته پوښتنه کوي چې تا کوم عمل کړی دی. الا خبردار فلا ترجو بعد کفار، مگر زی زمان روز ته کافران، یدرو بعضکم رقاب بعض، چې وای بعض په تاسو کې سټونه د بعضو. نو ګوره الله رب العالمین دې ته کفر ویل چې یو مسلمان د بل مسلمان څټ وهي، او سره داغه نه چې الله پاک قران کریم کې څه وایي، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، که د مسلمانانو دوه ډلې جنگ کوي، بیا ورته الله پاک
مؤمنان هم ویلي دي. د دې نه دا فایده معلومه شوله چې کفر په دوه قسمه دی. یو کفر داسې دی چې هغه مخرج عن المله سړی د دین نه وباسي، او یو داسې کفر دی چې هغه په درجه د ګناه کبیره کې دی، مخرج عن المله نه دی. امام بخاری مولا بخاری کې دی باندې باب هم راوړی، باب کفرین دون کفرین، بعد بیان د کفر دون کفر. الا خبردار لیبلغ الشاهد الغائب، و د رسی حاضر غائب ته، فلعل بعض من یبلغه، وای شاید چې بعض هغه څوک چې هغه ته خبر ورسیږي، ان یکون اوعى له، وی به د هغه دپاره ښه یادونکې ښه پوهېدونکې به په هغه باندې د مبلغ نه. مثلا یو استاد دی او شاګرد دی که نه، یو شاګرد به د استاد نه حدیث واوري، دا به د استاد نه پې ښه پوه شي، بیا یې په ښه طریقه باندې د هغه نه بیانوي. نو وایي فلعل شاید چې بعد من یبلغه، بعضې هغه څوک چې هغه ته د حدیث ورسېږي، یکون اوعى له، وی به ښه یادونکې د هغه دپاره، من بعد من سمعه، د بعضې هغه چا نه چې اورېدلی. ثم قال، بیا یې وفرمایل الا خبردار هل بلغتم، ما تاسو ته خبر راورسوله، الله هل بلغت، قلنا موږ ویل نعم. قال ویل اللهم اشهد، الله ګواشي، متفق علیه. نبی علیہ السلام ویل الله ګواشي، ما دې خلکو ته خبره ورسوله. وعن ابي امامه اياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه، چا چې پرې که حق د یو مسلمان سړي په قسم باندې، فقط اوجب الله له النار، یقینا الله تعالی واجب کړی د هغه دپاره اور، وحرم علیه الجنه، والله تعالی حرام کړی په هغه باندې جنت. فقال رجل، یو سړي ویل، وان کان شیء یسیر یا رسول الله، اگر کلګي. فقال وی فرمایل، وان قضیبا من اراک، اگر که یو څانګه یو ډکه د اراک د ونې نه، یا اراک د ونې، اراک کیکر ته نه وي، که اراک بل شی دی. اراک هغه ونه ده چې د هغه نه مسواک جوړېږي، او بعضې همدا کیکر یادوي، ځکه د کیکر سټه چې ده که نه، او د پلوڅې د سټې نه خلک مسواکونه جوړوي. دا کوم چې دا زک کوي او تریخ مسواک، دا د پلوڅې د سټې نه وي. او بس وین قضیبه من اراک معنه ده. نو ګوره د یو مسلمان حق دی واغسته او قسم دی پې وکړه، الله تعالی جهنم واجبوي ګوره، او جنت در باندې حرام شي. نو سړي ورته ویل یا رسول الله اگر که لګي، نبي علیه السلام ورته ویل چې د اراک یو لرګی که نو په ده باندې ته قسم وخوري، هم ګوره الله تعالی به جهنم واجبوي. زمونږ او ستاسو خلک د قسم پروام نه کوي، ګوره داسې به قسمونه بادوي چې ورته حیران بشي. نو قسم جایز دی، خو داسې نه ده چې ته بیخي هر کار باندې ما دې قسم وویو، ما دې پاس الله وویو. دا اوس وخت کې زمونږ او ستاسو ماشومان دا په دې ډېر عادت شوي. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه، دا عدي بن عمير رضي الله عنه روایت دی، قال فرمایده، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی فرمایلی، من استعملناه منکم، هغه څوک چې زه مشر مقرر کم ستاسو نه، علی عمل په یو کار باندې، فکتمنا مخیتا، او دا پټه کې زمنګ نه یو ستنه، فما فوقه یا برکانه غلولا، دا به وي خیانت، یاتی بی یوم القیامت، د قیامت پر ورځ باندې باغ راوړي. فقام الی رجل اسود من الانصار، پاسې دغه ته یو تور سړی د انصارو نه، کان ينظر الی، گویا کې زاغه ته ګورم. فقال یا رسول الله اقبل عني عملک، ته زمانه واخله دا کار، یعنی دا خو ډېر خطرناک کار دی، بس زمانه زه استعفا ورکوم، دا زمانه قبول کو واخله. قال ولو مالک ولي، قال سمعتك ما تانا واورد تقول چې تا ویل کذا وکذا دسي او دسي. قال او فرمایل وانا اقوله الان، زی وسم ویما. نبی رسول الله فرمایل، من استعملناه على عمل، څوک چې موږ په یو کار باندې مشر مقرر کو، فليجيء را دی وړي به قليل و کثیر، لګ او ډېر، وما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى، څه چې تی ورکړی شي هغه دی واخلي، او څه نه چې منع شي هغه نه دی ځان منع کړي. رواه مسلم، حدیث مسلم کې راغلی، صحیح حدیث. وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی، قال فرمایدا، لما كان يوم خيبر، کله چې د خیبر ورځ، اقبل نفر من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم،
متوجی شو څه کسان د صحابه د نبی علیہ السلام نه فقالوی فرمایل فلان شهید و فلان شهید پلان کې شهید دی پلان کې شهید دی تمر علی رجل تر دې چې دی تیر شو په یو صحیح فقالوی فرمایل فلان شهید پلان کې شهید دی وقال نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کلا چې دا سن د نه رایتو مال دل فنار پور کې فی بردتن غلا په یو صادر کې چې هغه غلا کړو او عبا یو کمبل غلا کړو رواه مسلم. نو ګوره د دې حدیثونو کې مقصد دا دی چې ګوره مظالم واپس کا چې نه ګوره د قیامت پر ورځ به راوړي. نن سبا ټول خلک په دې مسلو کې اخته دي. وعن ابي قتاده الحارث بن ربيع رضي الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نے روایت نقل کړي انه قام فی نبی علیہ السلام په دې کې ودرې د فذكر لهم ذکر کړه دي تان الجهاد فی سبیل الله چې جهاد د الله په لار کې ول ایمان بالله ایمان په الله باندې افضل الاعمال دا غوړه په عملونو کې دي. فقام رجل صلی ودرې فقال وی فرمایي یا رسول الله رايت خبر راکا ان قتلت فی سبیل الله کزد الله په لار کې شهید شمه تو کفر عني خطایا زمانه بزما ګناونه رجیږي. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل نعم او ان قتلت فی سبیل الله کته د الله په لار کې شهید شي وجل شو انت صابر محتسب او ته صبر کوون کې او ثواب غنون کې مقبل غیر مدبر او مخ ته به دشمن ورزشات ته ناراضي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل كيف قلت تاسویل قال ولا رايت خبر راک ان قتلت في سبيل الله کزد الله په لار کې اوجل شمتو کفرانی خطایا زمانه بګون رجیږي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او وانت صابر محتسب چې صبر کوون کې ثواب غنون کې مقبل غیر مدبر مخ تورزی په دشمن شاته نه زی الا دین مگر قرض بتن معاف کیږي. فین جبريل قال لي ذلك وذ کما جبرائیل امین دا ویل دی رواه مسلم. جبرائیل ته وی دا ویل صحیح حدیث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا نبی رسول الله قال وی فرمایل اتدرون ما المفلس تاسو پوهیږئ مفلس چاته وي غریب چاته وي. قالوا ویل یا رسول الله المفلس فينا غریب په منګه کې منغه څوک دی لا درهم له ولا متاع چې نو 100 روپیو نو سامان. فقال نبی رسول الله فرمایل ان المفلس من امتی مفلس غریب سره زما د امت نه منغه دی یاتی یوم القیامت شراب شي د قیامت ورځ باندې بصلات من براوړي او صيام روزي براوړي او زکات براوړي او تیراب شي وقد شتم هذا یو تبه کنزلی کلی وقذف هذا په بل به تومت لګولې وا کلم علی هذا د بل به مال خړلې او صفقه دم هذا د بل به وینه توي کړي و ضرب هذا بل به والی. نو فیوتا هذا من حسنات دی یو تبه د نیکي ورکړی شي وجدار چې هغه ته کنزل کړي دي او هذا من حسنات دی بل ته نه کوي ورکړي چې زکه هغه باندې تومت لګولې ده ټول باندې به تقسیم شي نه کوي. فنیت حسناتو کنه کی ختم شي قبل ان يقضى ما عليه مخکې دا غنه چې پوره شي هغه چې د باندې کم قرضونه پاتې دي او خیده من خطایا بیا به د نور خلکو ګناونه را لې فتره تعالی په د برابر ولې شي ثم تره فی النار به ورته ورغړځول شي. رواه مسلم. نو ګوره د دې حدیث کې دا وعید ذکر شو چې ګوره ته پر دې حق نه معاف کیږي ځان سره غم پیدا کا. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان نبی رسول الله فرمایلی دي انما انا بشر یقینا ز انسانم وانکم تختصمون الی تاسو ما ته جګړې راوړی ولعل بعضکم یکون الحن بحجته او شاید چې بعضی په تاسو کې الحن ډیر چالاکی بحجته په خپل دلیل کې من بعد د بعض نفاق دی له زباغله فیصله وکم بنه ما اسمع په شان دغه چیزی واورم خو فمن قضیت له بحق اخی چاله چې ما فیصله وکړه په حق ضرور بینما اقطع له قطعه من النار یقینا ز پرې کو مغله ټوکړه د ورنه متفقون علیه الحن معنا عالم. نو ګوره یو سړی به کله به قاضي تراشي دوه کسان وي ایو غریب به صحیح خبر نشي کولای بل بډر چالا کوي قاضي با چالا کله فیصله وکړي. نبی رسول الله په دې ته پر دې مال حلاليږي نه چې زید را فیصله وکم بهم د حلال نه دی ګوره ته پړه کې خپويږي چې لکه دا د مال لوزيتي وامه ولې سکی خاص کر دې مثال لی زمانہ کې د پراپرټین والا نه دا ټول دغه کار کوي چې د خلین اړ سخت چالا کوي چې استاب خبرې به مسرونه کوي دا پر دې مال به استواخل لبه دی وازاري. وعن ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزال المؤمن فی فسحه من دینه همیشه به مؤمن په پراخی د دین کې معلوم یصيب دمن حرامن تر سوچ د حرام ویني تر رسیدل نه کړي. رواه البخاری
چا وینې نه توی کړی نه. وان خولة بنت عامر الانصاريه وهي امراه حمزه رضي الله تعالى عنهما قالت فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی صلی الله علیه وسلم وارد فرمایله ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق یقینا سړي يتخوضون معنا واقع کی په مال د الله کې پناه حق فلهم النار يوم القيامه د پاره بوري پورز د قیامت باندې رواه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.